دوستانو سلامونه. دې نه مخکې مې یو ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه کولی شئ تاسې د واتس اپ ګروپ کې چې کوم پیغامونه راځي تاسې یې میوټ کړئ، یعنې تاسې پرې خبر بیا نه شي. راځي به تاسو ته خو د موبایل په صفحه باندې راځي. نو دا ویډیو مې جوړه کړې وه، نن به تاسو ته یو بله ویډیو کوم. نو نن په دې ویډیو کې درته د بیرته هماغه د واتس اپ ګروپ د ان میوټ کولو یا بیرته د خاموشي نه ویستلو طریقه درته ښیم. هغه به څنګه تاسو کولی شئ. تاسې به واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ ته چې لاړئ، هر ګروپ چې مو میوټ کړی و دلته ګورئ تاسې دغه علامه د زنګ علامه ده او د پاسه په یو کرښه کش شوې ده، یعنې دا ګروپ فعلا میوټ دی. چې پیغامونه ورته رام شي تاسو ته به ستاسې د سکرین په صفحه باندې نه کېږي. نو تاسې به په همدې ګروپ باندې کلیک وکړئ او هغه نه وروسته دغه درې ټکو باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ تاسې څلورم اپشن دی ان میوټ نوټیفیکیشنز. نو کله چې تاسې په دې باندې کلیک کوئ، دې نه وروسته چې کوم پیغامونه دې ګروپ ته راځي، دې واتس اپ ګروپ ته ستاسې د موبایل په صفحه باندې به دا ښکاري. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم نظر پوښتنه لرئ د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې نورې ویډیوګانې در سره شریک کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارمه. هر چیرې چې یاست ښاد اوسئ.